آیا ولسمشر غني خپل استعفا کولو ته راضي شوی دی او که څنګه؟ السلام علیکم درنو لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د طالبانو د حکومت د مالی وزیر ملا معتصم اغاجان وایي چې که په دوحه کې درېدلې خبرې بیرته پیل او سمې پر مخ ولاړې شي چې په پایله کې تلپاتې سوله او د نظام ثبات تضمین شي، نو دی مطمئن دی چې ولسمشر غني به استعفا ورکړي. معتصم اغاجان وایي چې د سولې د خبرو د دوام لپاره باید جدي هڅې وشي او دا پیل شوي خبرې باید بریا ته ورسیږي، ځکه همدا د خبرو له لارې امکان لري چې په هیواد کې تلپاتې سوله قایمه شي. معتصم اغاجان په دې هکله څه نه دي ویلي چې دغه قناعت د کومې سرچینې څخه ترلاسه کړی دی چې ولسمشر غني به د سولې د خبرو د بریا او د سولې او نظام د ثبات د تضمین په صورت کې استعفا کوي او که یا هم دته غیر رسمي سرچینو دا ډول کوم معلومات ورکړي دي. معتصم اغاجان په داسې وخت کې د ولسمشر غني د استعفا کولو خبره کوي چې ولسمشر غني نه هیڅ صورت د استعفا ورکولو او چوکۍ پرېښودلو نیت نه لري. تېره ورځ د هغه ویان د وخان میناپال وویل چې ولسمشر غني به د خپل واک قانوني موده پای ته ورسوي او وروسته به واک د خلکو له لوري ټاکل شوي ولسمشر ته وسپاري. طالبانو ته نږدې سرچینه معتصم اغاجان که څه هم د ولسمشر غني د استعفا خبره کوي، خو په هیواد کې روان حالت هم د ولسمشر غني د استعفا غوښتنه نه کوي. د حکومت د مخالفینو تمه دا وه چې ولسمشر غني به د امریکا له لوري مجبور کړی شي چې استعفا ورکړي او ورپسې به موقت حکومت رامنځته شي، خو اوس د امریکا نوی حکومت په غني د فشار خبره لرې پرېښي او په طالبانو یې فشار زیات کړی دی. په داسې حال کې چې حالت د اشرف غني په ګټه بدلون مومي، نو د استعفا خبرې شنونکي جدي نه ګڼي. د بلې خوا د طالبانو پلویان او یا هم هغه کسان چې په دې قناعت رسېدلي چې د ولسمشر غني استعفا د افغانستان په خیر ده او په دې ډول دایمي سوله راتللی شي، اوس همدارنګه فکر کوي چې د امریکا نوی حکومت هم نور د جګړې د دوام وس نه لري او نه د امریکا دننه دي خلک تیار دي، نو کېدای شي بیا هم امریکا افغان حکومت تر خپل فشار لاندې راولي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.